چې چاله موبایل ورکړي هغه بیا دومره پورې جوړ شي چې هغه د خاوند پروا نه کوي، هغه خپل خاوند موبایل بیا ښکاري. هغه تاسو بل ورځ وکتل کاري صاحب رشتہ دار و چې هغه زلمی د واده زلمی لا کور ته رسېدلی نه، مخکې نه په ګاډي کې ویشتې دي. د څه د وجې نه؟ د موبایل د وجې نه چې زنانو سره موبایل موجود دی، نو د هغې د وجې نه هغه خپل خاوند ته د خاوند په نظر باندې نه ګوري، هغې له خاوند بل څوک ښکاري. اسلام ورته وایي خاوند دې دا دی، او دا د هغه چې اسلام ورته څوک ښایي چې دا د خاوند دی د هغې قاتله جوړه شوله. د څه د وجې نه؟ موبایل د وجې نه چې لاس کې والله موبایل ورکړی شوی دی، دغې پلار باندې دی هم لعنتي، دغې مور باندې چې موبایل وله ورکوي. هسې سړی سوچ وکړي چې ته یو خوشحالي په چا باندې څنګه غم کې؟ ستا یو سړی نه دی خوښ، تا له اسلام اجازه درکړې ده، انکار وکړه. مور او پلار دې خبره نه اوري، عدالت شته، خو که هغه هم ته نشي کولی او بیا رالګي بېګناه کس چې هغه ستا د حال نه خبر نه دی ته هغه وژني، نو دا دومره لویه ظالمه ده. زه وایم که چېرته کې زه دا خلک معاف کړي، لیکن د دې دا زندګي به الله رب العالمین په سم اور کې واچوي. دې نه به دا نوم نه خوښي چې دا قاتله ده. والله که یو مور وغواړي چې د خپل بچي ښځې کړي، والله که یو خواښې وغواړي چې دا خپل انګور جوړه کړي، بلکې زه وایم انسانانو عقلونه خو پرېږده، ځناور به هم دونه غواړي چې داسې انسان دې موږ سره اوسېږي. ته په چا باندې خوشحالي دومره زهر کا؟